नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक था, अल कुरान हब्लुल्लाहिल ममदूद। द कुरान पाक द अल्लाह पाक वाला रसाई दो چې دا ځمکې ته لټکاو کړی دو ویډنده کړی دو نو چا چې دا مضبوطی سره ونیوله نو سړی کامیاب شو. لن تضلوا ما تمسکتم به، تاسو به چیرې خو ګمراه نه شئ که چیرې د قرآن پاک د تاسو مضبوطی سره ونیوه نو دنیا آخرت کامیابی ورته نصیب شي. بل ځای کې فرمایي ترکتم فیکم امرین، زه دوه شیونه تاسو ته پرېږدم، کتاب الله و سنتي، یو د الله کتاب د بل د ما سنت دي. نو لن تضلوا ما تمسکتم به، تاسو به چیرې ګمراه نه شئ که چیرې تاسو د قرآن پاک او حدیث دا مضبوطی سره ونیول. نو قرآن پاک او حدیث په دې کې دنیا نجات دی، آخرت نجات دی. قرآن پاک د الله پاک آخري کتاب دی. نو دی وجنه چې دا د هر بیماری پکې علاج دی، د برکتونو د عجایبو نه ډک دی. یو آیت داسې دی چې هغې باندې که سړی عمل وکړي نو سړي نجات دپاره کافي دی. یو صورت داسې دی چې هغه د سړي دنیا آخرت نجات ذریعه جوړېدلی شي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دا نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو مجلس شروع دی، د قرآن پاک فضایل بیانېږي. څوک سوره طه چې دا ډېر فضیلت والا سورت دی، څوک یاسین شریف دا دی دې ډېر فضایل دي، څوک یې چې سوره بقره والا آخري آیتونه چې دا ډېر د فضیلت والا دي، ډېر عجایبې دي، برکاتې دي. چې په دې کسانو کې یو حضرت عمر ابن معدی کرب زبیدی رضی الله تعالی عنہ هغه تشریف فرما د هغې وفرمایي امیر المؤمنین تاسو د بسم الله الرحمن الرحیم د عجایبو نه ویلی چې دا غافله هغه مو ویلی یې کړي دي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کېناستو ټیکې ولګاو وایي فرمیل ای عمر د بسم الله الرحمن الرحیم عجایبات برکات ورته بیان کړه. نو عمر ابن معدی کرب زبیدی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل امیر المؤمنین زه په زمانې د جاهلیت کې اسلام نه مخکې باندې کفر حالت کې یو د که حدسلي راغله نو چې دا زه لاړلو د معاش په تلاش کې رزق په تلاش کې ووتلو نو ځنګل طرف ته لاړه نو اثر را سره دی. نو هلته ځنګل کې مې یوه خیمه وکتله چې په هغې کې چې دا یوه اسپه تړلې ده، دغه رنګې ګډې وزې تړلې دي او یوه ډېره ښایسته ښځه ده ورکې او یو ډېر ضعیف بوډا کمزوره سړی ده چې صحن کې ناست دی ټیکې لګوله ده. نو زه راغله ویته ومې ویل بوډا ته چې هلاک شي زر دې دا ګډې وزې دا سامانونه دې راکوه چې ځای دې نه ولاړ. نو بوډا ورته یې چې که مېلمستیا غواړې مېلمستیا به دې رکوم او که چېرې مدد ضرورت وي نو مدد به دې وکړو، کنې نوره خبرې مه کوه. نو ما بیا ورته وویله چې هلاک شي زر د مال و دولت راکوه چې ځای دې نه ولاړ. نو د بیا ورته وویله چې که مېلمستیا ضرورت وي مېلمستیا به دې وکړو، که مدد ضرورت وي مدد به دې وکړو، کنې خبرې ډېرې مه کوه. درېیم ورځ بیا دغه خبره ما ورته وکړه هلاک شي زر یې راکوه، ځکه چې زه د عربو مشهور شهسوار وم، ډېر دا لیر انسان عمر ابن معدی کرب زبیدی دا ډېر بهادر و. نو بوډا چې دا اوچت شو اوچتېدا یې ښه نه شو، ډېر په تکلیف سره اوچت شو. چې اوچت شو نو وایي ویله چې بسم الله الرحمن الرحیم ما طرف ته روان شو. نو ما ته یې ګریوان ته لاس ورواچو نو زه یې داسې اسانۍ سره اس نه راګوزار کړم لکه یو سړی چې مرغۍ په لاس کې ونیسي. نو پاسه نرمنده کېناسته ورته وایي چې قتل دې که پرېږدې کړم. نو ما ورته چې پرې مې کړه. نو بیا چې دا زه اس ته وختلو بیا ما ورته چې هلاک شئ زر یې د مال و دولت راکوه چې دې نه وړی. نو دا بیا راغی چې دا بیا زه ګریوان نه ونیولم، بیا یې په اسانۍ سره راګوزار کړم.
او سینې مې کېناستو چې قتل دې که معاف دې که ما ورته چې معاف مې که نو دا خبره ما یقین راته ځکه چې لسو کسانو مقابله خو ما کوله او دا دومره کمزوره بوډا چې دا دې به زه داسې اسانۍ سره راګزار کړم او دا خبره ما ته داسې خوب غوندې ښکارېدله درېیم ورځ ته بیا هم وینې جوش وکړو ورته مې وویل چې هلاک شي زر زر یې راکوه د مال و دولت نو دا بیا راغی ډېر اسانۍ سره یې اس نه راګزار کړم هر باندې کېناسته ته چې قتل دې که پرېږدي کړه ما دې پرې مې کړه نه دې پرېږدی نه پرېږده چې کومه ښځه وه سره هغې ته وویل چې هله توره راواخله توره یې راوړله نو ما نه چې دا د پیچک مې ونیوه دا یې رانه کاټ کړو نو موږ په علاقې کې دا روایت کړو چې چا به پیچک دې نه کټ کړو نو بس بیا به دا خبره ډېره د شرم ولا بیا به سړی د کور نه نشه وتی نو هر سړي ته به پته لګېده چې دا چېرې یوه بد کار کې نیوله شوې ده او دا شکست خورده ده څه داسې رنګ هاتو ګرفتار شوه ده هغې د وجې نه د پیچک کټ شوه ده نو دا به ډېره شرم خبره بیا به سړی کور نه نشه وتی ما نه یې پیچک کټ کړو نو ما وی چې بس زه به اوس یې تا خدمت کوم یو کال لپاره نو د هغې بوډا خدمت مې شروع کړو خدمت مې کوم داسې یو کال مې سره تېر کړو یو کال مې سره تېر کړو هغې نه بعد درته وویلی چې امر څا نن څو ځنګل طرف ته چا کار دی نو زه مې سره لاړم ځنګل ته نو چې وادۍ ته داخل شولو ده وویل چې بسم الله الرحمن الرحیم چې څومره مرغۍ وې ګونسله یې پرېږده ولې لاړه دی بیا وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم درندګانو هغو دې ته منډې کړې ځنګال یې دته خالي کړه بیا وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم بیا یو کس راغی داسې د کجورې ونې په شان داسې ډینګ و تک تور شکل یې و او د ویښتانو لباس یې و ویښتانو کپړې یې ډېر هیبتناک شکل یې و چې هغې نه ما باندې ډېر روب راغلی ډېر مې ډارېدلی نو درته چې عمر ابن معدي کرب ډارېږه ما انشاءالله د بسم الله الرحمن الرحیم په برکت سره به دینه موږ جیت کېږو نو بیا چې د هغې جین و اصل کې نو هغې جین سره چې دا مټې کړې پلواني یې سره شروع کړه جین یې راګزار کړه چې دا قتل یې کړه جین بلکې په ځمکې کې داسې خښ کله که یو سړی چې یوه ونه پکې ښخوي او چې دا خېټه یې ورته وڅیرله نو داسې تور تشه یې نه روبستلې د خېټې نه وایي چې عمر ابن معدي کرب دا یې د کفر او منافقت ده دا دوی د ولادو کا نو ما ورته وویل چې بوډا شیخه نو دې سړي و تا دا څه خبره ده درته ووایي چې ما سره کومه ښځه څه ده فارعه بنت مستورد هغه په د جناتو کې ما یو بایي و مانې وروري مې سره منلی په ورورۍ مې منلی یو ورور مې جوړ کړی دا د مسیح علیه السلام دین باندې ډېر پابند و نو دا د هغې قوم ولدو دغو جناتو سره ما هر کال چې دا لړۍ وي که نه د بسم الله الرحمن الرحیم په برکت سره زه دوی ته شکست ورکوم نو بیا چې دا روان شولو هغې نه نو ما ته یې وویله په لیار کې عمر ابن معدي کرب ما بدن کې سستي ده زه لږ ارام کول غواړم ته کښېنه په زنګونه دې زه سار کېږده نو دا څملسته ما په زنګونه باندې سار کېږدم ځان ته لاندې توره چې دا کېږدمله نو چې کله دا ښه خوبوله شوه دنه مې توره وروبسله او په خپو مې ګزار وکړه خپې مې را کټ کړې درته وخداره نو بیا مې ټوکړې کوم چې قتل مې کوم هغې نه بعد زه راغله د خیمې ته ما وایي چې اوس به ښځه چې هغه ځان سره بوځي یا به یې قتل کړي هغه ګډې وزې اس په هغه به یې نه بوځي چې زه راتله نو خیمې نه ښځه وروتله عمر ابن معدي کرب شیخ دې څه کړه نو ما ویل چې شیخ خو جناتو قتل کړه ای غداره جناتو نه قتل کړه تا قتل کړه ده نو دو په ژړا شوله خیمې ته ننوتله چې خیمې ته ننوتله نو زه پسې ویرغلم ما وایي چې زه ګرفتاره کړم چې زه خیمې ته یې کړم بیا نه وه ښځه نو هغه ښه د جناتو نسل و چې د بسم الله الرحمن الرحیم په برکت سره به جنګ مې سره کوم هغې د وجې نه یې دوی نه حاصله کړې وه او جنات په چې دا ډېر غټو بډوی ول هغه به یې کټول نو عمر ابن معدي کرب رضی الله تعالی عنه ته وفرمیل چې
چې امیر المؤمنین دی بسم الله الرحمن الرحیم دا برکت ما جاهلیت په زمانه کفر په زمانه کې دا لیدل دا نو دا د قرآن پاک داینه د یو وړوک آیات ته او دومره د برکتونو ولدا چې هغه دی وجه نه چې دا د بو دي جناتو نه مقابله ګټلې نو دی وجه نه مستفقات چې د قرآن پاک باندې عمل وکړو قرآن پاک ذات کو قرآن پاک ول علم چې هغه خلاف کو قرآن پاک دا موږ خپل دستور جوړ کو قرآن پاک موږ په عدالتونو کې کېږدو هم بیا الله په پوسټه کامیابی راکړي سو پر صحابه کرام قرآن پاک باندې فیصله قرآن پاک باندې عمل و تابعین او تابعین او د مسلمانانو یو اوازې وي شهرت او چرچې وي په کفارو باندې دوی ول روب نو چې کله نه مسلمانانو قرآن پاک پریخه دا هغه ریزه نه چې مسلمانانو زوال شروع شوه نن چې مسلمانانو ته سزا ملو کېږي د قرآن پاک پرېږدولو په جرم کې ورته ملو کېږي چې قرآن پاک یې پرېښه ده صرف مردګان چې مړه وشي هغې ته یې مخ ته واخلو شپوره کې مو اچولی مخ ته یې وړو دې دپاره مساتله ده نوره قرآن پاک باندې عمل نشته قرآن پاک چې ده هغه احترام یې نشته قرآن پاک چې ده هغه عزت یې نشته چې کوم د انګریزۍ یا د نورو مضمونونه ده نو دې وجې نه مشتبهات چې قرآن پاک باندې پوره عمل